درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون 5م لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی 5م لوست د 30مې صفحې څخه پیل تر 42مې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپیژندل، اروماتیک هایدروکاربنونه مو وپیژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه. راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پیژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې او په همدې ترتیب خوږې میوې آیا تاسو خوړلې دي لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکباتو پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې د هغوی تریو خوند لري لکه لیمو، نارنج، آیا کیدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو وظیفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای شي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدهایدونه، کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اتومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي او په هایدروکاربنونو کښې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه OH څخه ده یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول خپله R یا رادیکال رابطه OH ده چې OH خپله دلته د الکولو وظیفوي ګروپ ده چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د R پر ځای عوض شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې د رابطې لري او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمول R رابطه او رابطه R سره یا هم رادیکال ده. بیا په همدې ترتیب یعنی د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نوع مرکب دلته چی شکو وضع کړو یا هم عوض کړو
چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته چې خپل الکولونه د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویض شوي دي چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بللی سو چې خپل عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایو چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نومي ښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نومي ښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوو طریقو سره وښیو چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره یې ونومونو چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نومي ښودنه وایو او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو. هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو وایو چې میتایل الکول. دا په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نومي ښودنه په دې ډول سره کوو: میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نومي ښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربنونو کلمه وروستی توري چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورسته باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ وضع شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان سو دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ای ده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. راځو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بېرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتي متر مکعب ده. 15 درجې په سانتیګریډ د تودوخې په 15 درجې د سانتیګریډ کښې په ایښېدو راځي چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرلهپسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په آلمان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربن مونو اکساید څخه چې د یو کتلیست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربن مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتیګریډ کښې د دې کتلیست په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي چې له دې میتایل الکول څخه
ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنیسو رنګونو په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسیږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نقلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا څو قیمته الکولونه او یا هم پولي هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نومېښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډای اول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نومېښودنه کې موږ او تاسو وایي کله چې اورزنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او دریم یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده. وایي چې لومړی او دوهم دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو دوه قیمته الکول دی د انټي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نقلیه وسایطو کښې کارول کیږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کیږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکي ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بې رنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انټي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کیږي. او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دوه قیمته او درې قیمته. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول، دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ټرایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی چې شي بلل کېږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښیو. چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوی ده. او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کې شوی دی. او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د
د کاربن سره چې شوې ده په اړیکه کې شوې ده چې دې ته ټرایټري الکول یا هم درېمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم. ښې چارې ولرئ.